خراغلاس درنو دونکو باز کې د شکایتونو د څېړلو پر سر باندې خبرې کوو چې ځینو سرچینو شمشاد ته ویلي دي د شکایتونو کمیسیون ټولې چارې ختمې شوې دي یوازې په 300,000 رایو باندې جنجال لا هم پاتې دی پر همدغه موارد باندې بحث لرو بحث کې مو بلنه ورکړې ده د فیفا وایندې اغلې سمیرا رسا اغلې رسا سره مشه خراغلاس خبره ده مننه سلامات اغلې رسا پیل بل دیو چې شکایتونو کمیسیون ویلي د استناد غوښتنې په 15 مواردو کې د سره سلام مشروط نږدې شي چې په دغه 15 مواردو باندې به دوی تصمیم نیسي تاسو سره داسې کوم معلومات شته چې دغه 15 موارد به څه وي سلامات سلام تاسو ته او تاسو محترم لیدونکو ته زموږ گزارشات دا ښیي چې د شکایاتو کمیسیون خپل تحلیل او بررسي د دغو آراو په سر خلاص کړي دي خو بیا هم د هغوی تصمیم تر اوسه پاتې شوی دي ځکه چې د هغوی ترمنځ یو فکري اختلاف تر اوسه هم پاتې ده او موږ هیله لرو چې هغوی دا اختلاف له منځه یوسي او هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس دا جرأت وکړي او په ډېر قاطعیت سره خپل تصمیم ابلاغ کړي تر څو چې موږ له دې انتظار نه راوځو او همدارنګه د ټاکنیزو ډلو چې خپل هغوی هم په انتظار کې دي او خلک هم په انتظار کې دي د انتخاباتو او د ټاکنو پایله ژر تر ژره اعلان شي. بل تاسو فکري اختلاف ته اشاره وکړه فکري اختلاف د کومو ډلو ترمنځ ځکه نه د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ترمنځ دغه فکري اختلافات شتون لري تر اوسه خو زموږ همکاران دا ګزارش نه دی ورکړي چې د هغوی ترمنځ یو ښکاره موضوع چې هغوی پکې اختلاف لري شتون لري خو بیا هم زموږ مطالعه دا ښیي چې هغوی په تیر هفته کې خپل تحلیل او خپل بررسي خلاص کړي وو د ټولو دغه استثنایي قضایاو په اړه خو یو تصمیم یې پاتې ده او دا یو اختلاف ده چې فکري اختلاف ده د هغوی ترمنځ چې د باطل کولو او همدارنګه د بیاشمېرنې په سر دوی یو بل سره اختلاف لري او هیله لرو چې هغوی د قانون او طرز العملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او دا اختلاف هم چې هلته شتون لري دا هم له منځه یوسي او په یو واحده غږ خپل تصمیم ابلاغ کړي او همدارنګه که دوی د فشار تر تاثیر لاندې ده باید هغه هم ښکاره کړي چې له کوم جنه له کوم طرف نه هغوی د دغه سیاسي فشار تر لاندې ده او خپل تصمیم ژر تر ژره وړاندې کړي ابلاغ کړي نه دي او نشي کولی چې ابلاغ وکړي یعنی تاسو سره داسې کوم څه شته یا تاسو دې ته نظر کړی چې ګواکې په شکایتونو کمیسیون کې به حتما فشارونه موجود دي یا کسان چې هلته مسؤل چارواکي دي نشي کولی چې خپل تصمیم په ډېر ښه توګه باندې ابلاغ کړي یعنی سیاسي فشارونه لا هم شته همدا چې ټاکنیزو ډلو هغوی ته روحي فشار راوړي یعنی هغوی وایي چې دا رای باید باطل شي دا رای باید معتبر شي دا به داسې وشي دا به داسې وشي نو همدا چې د شکایت کمیسیون د ټاکنیزو ډلو خپل دغه وړاندیز هغوی ته داسې پیشنهاد کوي نو خامخا هغوی به د سیاسي فشارو تر لاندې راځي خو دا مسؤلیت د ټاکنیزو ډلو پر وړاندې ده چې هغوی باید حوصله مندي ولري او دا د دوی صلاحیت نه دی قانون او طرز العمل د شکایت کمیسیون ته دا صلاحیت ورکړي دي چې هغوی باید د باطل کولو د بیاشمېرنې او یا هم د معتبر او هر تصمیم چې هغوی نیسي د قانون پر اساس هغوی صلاحیت لري خو دا د ټاکنیزو ډلو صلاحیت نه ده هغوی باید خپل حوصله مندي حفظ کړي او پرېږدي چې د شکایاتو کمیسیون خپل تصمیم ابلاغ کړي او دوی یو وخت زمان درلوده د قانون پر اساس چې خپل شکایت هلته ثبت کړي وو د شواهدو او اسنادو پر اساس نو دا د ټاکنیزو ډلو صلاحیت ده چې هغوی دغه آراو دغه محلات او مرکزونه بیاشمېرنه کوي یا نه کوي یا هم باطل کوي یا نه کوي دا د دوی صلاحیت ده او هلته په قانون کې او په طرز العملونو کې دا په صراحت ویل شوي دي چې هغوی څنګه باید برخورد وکړي خو له شکایاتو کمیسیون نه هم دا هیله لرو چې هغوی باید په دې مسله کې متوجه وسي پام وکړي چې د شاکي او مشترک علیه دواړو طرفونه د یو انتخاباتي محکمې په توګه دواړو طرفونو نه د عدالت د تامینولو لپاره هغه بررسي کړي او خپل تصمیم او خپل قانوني تصمیم د قانون او طرز العملونو پر اساس ابلاغ کړي استناف غوښتنو ته راځو څومره چې جدي څېړل کېږي رښتیا هم دغه استناف غوښتنې په همدغه اندازه باندې جدي دي
چې د شکایتونو کمیسیون په دومره جدي توګه باندې دغه استیناف غوښتنې څېړي؟ بدبختانه دا باید ووایو چې د شکایتو کمیسیون ولایتي دفترونه هغوی په دغه موده کې چې د قانون او طرز العملونو پر اساس هغوی ته ټاکل شوي وو په هغه معاینه وخت کې خپل گزارش او خپل کار تمام کړ، خپل تحلیل او بررسی او تصمیم اعلان کړ او همدارنګه خپل گزارش د شکایتو کمیسیون مرکزی دفتر ته وسپارل. خو بیا هم د هغوی د کار په کیفیت کې مشکل وو، له همدې امله ځکه چې هغوی خپل تصمیم او خپل فیصله داسې کړې نه وو چې د شکایت د ټولو ټاکنیزو ډلو د قناعت وړ وګرځي. همدا مشکل وو چې د شکایاتو مرکزی دفتر د یو اوچت رقم د استینافي شکایاتو مخامخ شو او دا یو نگرانی و، یو اندېښنه و. او اوس د شکایاتو کمیسیون نه غواړو چې هغوی باید یو برخورد وکړي، د یو قضیې تابع قضایي رویې تابع وکړي ټول قضایا، او همدارنګه دغه استثنایی قضایا چې د جنجالي آرام کې شامل ده چې هغوی ونیسي، نو دغه یو شمیر استثنایی قضایا چې هلته ثبت شوي دي هغه هم د دغه فیصلې تر تاثیر لاندې راځي او هغه هم حل کیږي. خو مشکل دا ده چې د شکایاتو کمیسیون باید خپل جرأت نه کار واخلي او همدارنګه په یو همغږي سره خپل مشخصه تصمیم او قانوني تصمیم ژر تر ژره ابلاغ کړي او موږ پوهیږو چې هغوی یو استرس او یو رسک ته مخامخ دي ځکه چې ټاکنیزو ډلو دا نه مني، فیصلې به نه مني، داسې مشکلات شته دي، ستونزې شته دي. خو بیا هم هیله لرو چې د شکایاتو کمیسیون د قانون په نظر کې نیولو سره او همدارنګه د طرز العملونو د هغوی د مواد پر اساس خپل تصمیم ابلاغ کړي چې د ټولو طرفونو د قناعت ولري. راګرځو همدغه 30,000 جنجالي رایو ته چې تر دې ده هم د شکایتونو کمیسیون جنجال کې بنه پاتې دی، نشي کولی چې بالاخره تصمیم ونیسي. که رښتیا هم دغه رایې دومره سرنوشت سازه وي، برخلیک ټاکونکي وي، د شکایتونو کمیسیون د ټاکنې کمیسیون هغه ټاکنیزې ډلې چې دوی ځانونه نوماند کړي ول، ولې تر دې پورې چې ولې تر اوسه پورې دغه 30,000 رایې په تړاو باندې سم تصمیم نه دی نیول شوی که چیرې رښتیا هم سرنوشت سازه دي؟ پر موږ یو رای هم سرنوشت سازه ده او همدارنګه مهمه ده. سرنوشت ساز پر ټاکنیز ډلو ده ځکه چې موږ زینفه په پروسه کې نه دو، خو پر موږ ارزښت لري او موږ وایو چې که دا جنجالي آرا ده که بل رای ده ټول باید د قانون پر اساس برخورد وشي هغه سره چې په قانون او طرز العملونو کې دا مشخص شوی دی چې کوم رای سپین ده او کوم رای تور ده. د همغه قانون او طرز العملونو پر اساس باید د شکایتو کمیسیون تصمیم ونیسي. دا چې جنجالي آرا ده، دا چې جنجالي آرا نه ده، دا چې په کوم ځای کې شکایت شوی دی، په کوم ځای کې شکایت شوی نه دی او کوم ځای بیا شمیرنې ته ځي، کوم ځای نه ځي، ټول په قانون کې ښکاره شوي دي. دا د هیڅ انتخاباتي طرفونو فرمایش او شخصي فرمایش نه ده، نه له ټاکنیزو ډلو، نه هم د ناظرو بنسټو څخه او نه هم د ټاکنیزو کمیسیونونو. د همدغو رایو په تړاو غوښتنې د کوم لوري څخه مطرح کیږي چې باید دغه رایو برخلیک معلوم شي، د ټاکنو کمیسیون، د شکایتونو کمیسیون، کنه کومې ډلو چې ځانونه نوماند کړي دي، ټاکنیز ټیکټونه دي چې دوی د دې رایو د څېړلو په تړاو باندې غوښتنې لري؟ د دې په اړه دواړه طرفونه مسؤله ده، هم ټاکنیزو ډلو او هم د شکایت کمیسیون. ټاکنیزو ډلو وخت درلوده او هغوی د هغه وخت چې د قانون پر اساس هغوی ته ټاکل شوي وو خپل اسناد خپل شکایت د اسناد او شواهدو پر بنسټ هلته ثبت کړي دي او په هر ځای کې چې هغوی شکایت درلوده هلته تخلف یا جرم هلته هغوی مشاهده کړي وو، خپل اسناد د خپل شکایت سره د شکایتو کمیسیون ته ثبت کړي وو. اوس باید هغوی خپل حوصله مندي حفظ کړي او پرېږدي چې د شکایتو کمیسیون خپل پریکړه وکړي او پس له هغه نه هغوی حق لري چې دا تصمیم قانوني بولي که نه بولي. او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت لري چې باید د قانون او پر اساس
هغه تحلیل کړي، بررسي کړي، تدقیق کړي او د قانون او طرز العملونو پر بنسټ خپل پریکړه وکړي. هغوی دا بیکګراوند د دغه آراو، د دغو مراکزو او د دغو محلونو معلومات هلته شتون لري او د هغوی ناظران د ټاکنو په ورځ کې هلته شتون درلوده د ټولو ولایتونو کې په مرکز کې زموږ له همکارانو سره او همدارنګه پس له هغه نه هغوی یو ځل بیا شمېرنې ترسره کړي وو د ټاکنو کمیسیون سره یو ځای. یعنې هغوی خپل ګزارشات لري، دا موضوع هغوی ته وضاحت لري، نو هغوی باید جرأت ولري، هغوی باید قاطعیت ولري او د دغه قاطعیت او جرأت نه کار واخلي او خپل قانوني تصمیم وړاندې کړي. ځکه هغه وخت چې د هغوی تصمیم د قانون او طرز العملونو پر اساس وي، نو د هغوی تصمیم، د هغوی پریکړه به د ټولو طرفونو د منلو وړ ګرځي. بلې په پیل کې مو هم 5 مواردو ته اشاره درلودله که چېرې د شکایتونو کمیسیون په دغه 5 مواردو کې چې د 300,000 رایو شمیرل پکې هم دخیل دي، دا پروسه هم ختمه کړي، تحقیق وکړي، بررسي وکړي، فکر کوي چې د شکایتونو کمیسیون چارې به بشپړې شي، نور د جنجال پاتې نه شي؟ دا یو ښه تګلاره و چې د شکایاتو کمیسیون له دې تګلاره نه استفاده کړ او دا شکایتونه په کټګوري تقسیم کړ، ویشلي دي او د هغه پر اساس بیا خپل کار مخته بوځي. نو د شکایاتو کله چې هغوی دا تصمیم نهایي کړي او خپل تصمیم ابلاغ کړي، بې له شکه چې هغه استینافي قضایام چې هلته ثبت شوي دي د ټاکنیزو ډلو له طرف نه، هغوی مشابهت لري دغه کټګوري سره چې له هغه خارج از وقت وي، هغه تقلب وي، هغه هر څه چې وي چې هغه د دستګاو ورکېدل دي، هر څه چې وي بیا قضایي یو بل سره مشابهت لري. کله چې هغوی د دغه 5 کټګوري پر اساس خپل تصمیم ابلاغ کړي، نو دغه بل قضایه هم د دغه تاثیر لاندې ځي او دا هم به حل شي. بله، راګرځم دغه 300 جنجالي رایو ته که چېرې دغه رایې باطلېږي، فکر نه کوئ چې ټاکنې به دویم پړاو ته ځي؟ د دې احتمالات شته چې ټاکنې باید دویم پړاو ته لاړ شي؟ د ټاکنو دویم پړاو ته خبرې کېدل پیش له وخته ده، اوس د هغه په اړه خبرې نه کوو او همدارنګه پرېږدو چې د شکایاتو کمیسیون خپل تصمیم ابلاغ کړي، بیا پس له هغه نه موږ قضاوت کړو او تحلیل کړو چې د شکایاتو کمیسیون تصمیم څومره قانوني وه، څومره د قانون او طرز العملونو پر اساس و، څومره له حقوقي او تخنیکي مشکل بغیر و او پس له هغه نه موږ دا کولی شو چې دا قضاوت وکړو او دویم پړاو ته اوس ډېر وخته ده، پیش له وخته ده چې موږ د هغه په اړه خبرې وکړو. بیا هم وایو چې د ټاکنیزو ډلو باید خپل حوصله مندي حفظ کړي او پرېږدي چې د شکایت کمیسیون خپل پریکړه اعلام کړي او همدارنګه د شکایت کمیسیون نه غواړي چې د هغه موده چې د قانون او طرز العملونو پر اساس هغوی ته ټاکل شوي دي، د هغه پر اساس خپل پریکړه اعلام کړي او دا چې پروسه لا هم ډېر شي، دا د پروسې په خیر نه ده او اوس هم دغه ته راغلې راسته که چېرې دغه پروسه غځېږي، شکایتونه ورځ تر بلې د ټاکنې نېټې څخه اوړي، فکر کوئ چې دا به نور ولس ته د ټاکنو کمیسیون ته ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ وي او د دې ترڅنګ د زغم وړ به وي؟ د شکایت کمیسیون موږ ته دا ډاډ ورکړی دی چې هغوی د همغې ټاکل شوې موده چې قانون او طرز العمل هغوی ته مشخص کړي دي خپل تصمیم ابلاغ کوي او موږ هم منتظر یو یاست چې د شکایاتو کمیسیون خپل تصمیم ابلاغ کړي او هغه تحلیل او بررسي چې کړي دي د شکایاتو په اړه او په یوه مشخصه او په یوه واحده تصمیم ورسوي او خپل تصمیم وړاندې کړي. راګرځو په دې برخه کې د څار د نړیوالو ټولنو د ټاکنو کمیسیون همکارۍ ته ترک مهاده پورې شکایتونو کمیسیون سره دوی تر دې دمه پورې همکار پاتې شوي دي چې شکایتونو کمیسیون چې کله په ډېره اسانه توګه باندې دغه شکایتونه وڅېړي، ځکه چې د شکایتونو حجم ته په کتو فکر کوم چې دا به ستونزمن کار وي چې یوازې شکایتونو کمیسیون به شي کولی چې دا شکایتونه وڅېړي. دا د شکایتو کمیسیون مسؤلیت ده، هغوی خپله دا کار کوي ځکه هغوی بودجه لري، هغوی کارمندان لري، په همدې کار یعنې ټول پروسه مدیریت چې پس له هغه چې د ټاکنو کمیسیون خپل مدیریت شکایتو کمیسیون ته سپاري، بیا ټول مسؤلیت شکایتو کمیسیون ته ورکړل کیږي. خو د ناظرو بنسټونه چې ملي وي چې هغه بین المللي وي، د هغوی صلاحیت یوازې نظارت ده. موږ له پروسه نه نظارت کوو چې څنګه پروسه
د قانون او طرز العملونو پر اساس مخته ولاړ دي کنه موږ له تخنیکی مراحلو نظارت کوو چې کوم ځای کې مشکل شته کوم ځای کې قانون نقض کیږي کوم ځای ته طرز العمل تطبیق نه کیږي کوم ځای ته د شکایاتو کمیسیون خپل بیطرفي حفظ کړی نه دي دا زموږ د ناظرو بنسټو وظیفه ده او صلاحیت ده او د ټولو طرفونو د ټولو انتخاباتي طرفونو صلاحیت د قانون او طرز العملونو پر اساس مشخص شوی دي چې څوک باید د پروسې په ترڅ کې څه باید وکړي مسؤلیت یې څه دی خو یوازې د ناظرو بنسټونو نظارت کول دي له پروسې نه چې څنګه پروسه ولاړه ده او همدارنګه د شکایاتو کمیسیون مکلفه ده چې د یو انتخاباتي محکمې پر اساس د عدالت د تامینولو لپاره کوښښ وکړي سعی وکړي او خپل تصمیم ولري وروستۍ پوښتنې ته چې د شکایتونو کمیسیون څخه به مو غوښتنه څه وي مونږ له شکایاتو کمیسیون نه غوښتنه دا ده چې د دغه مودې چې اوس پاتې ده د قانون پر اساس هغوی ته مشخص شوي دي دا جرأت او دا په ډېر جرأت او په ډېر قاطعیت او مونږ پوهیږو چې دوی په یو رسک سره مخامخ دي او بیا هم باید د قانون او طرز العملونو پر اساس خپل تصمیم ونیسي او خپل برخورد د ټولو شکایاتو او د شاکی او مشتکی علیه په وړاندې په یو برخورد ولري هغوی سره او ژر تر ژره خپل تصمیم ابلاغ کړي تر څو چې ټول انتظار چې د انتخاباتي طرفونه کوي او خلکو لري دا به پای ته ورسوي. ډېر زیاته مننه ژوندۍ څیاغلې رسه ده چې خپرات راغله. هیله کوم. ډېر زیات